د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون غونډه کې د قانونو او پټرولیم وزارت له لوري د منرالونو د ملي پالیسۍ مسوده تر بحث او اړخیزې ارزونې وروسته تایید شوې. د مالیې وزارت مسؤلینو کابل کې وی خبري غونډې ته ویلي چې د افغان حکومت د مشرتابه د فرمان له مخې په ټول هیواد کې د ملکي او نظامي متقاعدونو حقونو د ورکړې پروسه پیل شوه. د افغانستان بانک ویلي چې په تیرو 4 کلونو کې د افغانیو ارزښت د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالرو پر وړاندې شاوخوا 21% لوړ شوی دی. د پنجشیر ولایت د قانونو او پټرولیم ریاست وایي د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د زمرودو، بیروج او سره بنوي قانونه تثبیت او پیژندل شوي دي. د استرالیا په بیلابیلو برخو کې زرګونه خلکو پراخ لاریونونه کړي. دوی د اسرایلو د تحریم له دغه هیواد سره د وسلو د دوه اړخیزه سوداګرۍ د پای ته رسولو او د فلسطین د خپلواکۍ غوښتنه کړې ده. وال سټریټ ژورنال د امریکایي چارواکو په وینا راپور ورکړی چې پینټاګون اوکراین ته اجازه نه ورکوي چې د امریکا جوړ شوي پوځي اوږد واټن لرونکي تاکتیکي توغندي د روسیې پر ضد وکاروي. او وروستی خبر دا چې د غزې روغتیا وزارت خبر ورکړی چې په تیرو 24 ساعتونو کې د صهیونیستي رژیم د بریدونو له امله 4 کسان شهیدان او 208 نور ټپیان شوي.